سلامونه نیکې احترامات د ویسا سکلز یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو خدای وکړه او جوړ بوي تر دې دمه د زحمت کالوي کې لګښتي وي نن ځل یو ځل بیا زه تاسو ته د ویډیو خوندور ویډیو سره راغلی مو ویډیو د دې اړوند ده چې کوم ویډیوګانو باندې یوټیوب زیاتې پیسې درکوي یعنی دا ما خپل ازمایښت کړه ما خپل د تجربه څخه یو تجربه ده چې یوټیوب په هغه ویډیوګانو باندې زیاتې پیسې ورکوي په کومه ویډیوګانو کې چې اکشنز ترسره شوي مثلا زه ما مخامخ یو ویډیو کوم دغه ویډیوګانو باندې ماته ښې پیسې راکوي زه مثلا یو ځای ته په سفر باندې ځم زه زما دغه ځایونو کې ریکارډینګ کوم دغه ویډیوګانې راخلم دغه ویډیوګانې زه څنګه کوم بیا په یوټیوب باندې پبلش کوم نو ماته به دا ویډیوګانې نسبتا د هغه ویډیوګانو نه ښې پیسې راکوي کوم چې یوازې زه ریکارډ کوم خپل مخ نه پکې ښایم همداشان هغه اکټیویټي چې زه یې ترسره کوم هغه نه پکې ښایم یوازې بس ویډیو ریکارډ کوم او اپلوډ یې کوم نو زه یو ښه مثال درکوم په همدغه ویډیو کې مخامخ بله ویډیو انشاءالله درته ښایم لاندې بل سکرین ته ځو په هغه کې ما یو ویډیو ده په یوټیوب باندې خپره کړې مې ده د ترانو له برخو څخه یعنې ترانه ده راخیستې مې ده بیا مې خپره کړې ده تقریبا 1,42,000 کسانو کتلې ده 1,42,000 کسان تقریبا دا یو غټ تعداد دی مثلا که ووایم چې په 100 کسانو باندې $1 ماته راکړي تقریبا 140 شاوخوا ډالر شول دغه نو دغه 1,42,000 کسان په داسې حال کې چې دغه نه ماته $1 راغلی دی 1.9 که نه ډېر کم تعداد پیسې دي چې ماته د دومره ویوزونه راغلي دي هغې تر څنګ ما یوه بله ویډیو اپلوډ کړې ده خپله ویډیو مې ده هغه کې تقریبا ماته په 100 ویوزو باندې $0.12 راکړل شوي دي که چېرته دغه ورسره پرتله کړو تقریبا دغه 1,42,000 ویوز که دغه زما خپلې ویډیو اخیستې وای کوم چې ما خپله مخامخ خپله ګوره پکې راوسېده خپل هر اکشن مې چې ترسره کړی دی په هغه ویډیو کې راغلی دی که چېرته دغه ویډیو 1,42,000 ویوز اخیستې وای تقریبا ماته 130 140 140 اندر دی چې نو د 100 څخه نیولې تقریبا په دا ویوزو باندې تر 600 پورې کوم چې منځنی حد دی ماته دومره $1 راکړل کېدی شوی خو که چېرته زما خپله ویډیو مخکې لاړه وه یوه ترانه وه بس یو تصویر و هغه مخکې لاړه وه تقریبا $1 چې دا بیخي کم اندازه ده د عاید او بل دا چې لانګ ویډیوګانې کومې چې دي په هغې باندې ډېر اعلانات راځي او په لانګ ویډیوګانو باندې تاسو ته یوټیوب ښې پیسې درکوي او څنګه ورسره کومه ویډیوګانې چې زه اوس خپروم تقریبا که د دې ویډیوګانو څخه زما یوه ویډیو هم لاړه یو 10,000 مقصد د 10,000 ویوز یې واخیستل ګټه به یې نسبتا دغه د 1,000 نه زیاته وي تقریبا 1,42,000 ویوز یې اخیستي دي ما ټول تفصیل په بله ویډیو کې درکړی دی راځئ دغه بل سکرین ته دلته مې تاسو ته ښودلې ده ګټه به هم درته ښودلې ده ټول سکرین ریکارډر مې کړی دی تاسو کولی شئ چې همغه راسره تعقیب کړئ که چېرته مو وړي خوښ شول لازمنې در سره لایک او همداشان د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او یو پازیټیو کمنټ راسره پرېږدئ راځئ دا ویډیو په طرف ملګرو که د دې دپاره راشم تاسو ته زه وښایم چې تقریبا زما کوم چې دغه ویډیوګانې وي هغه چې ډېر ویوز یې اخیستي وو زما په چینل باندې هغه ویډیوګانې چې کم ویوز یې اخیستي وو یعنې د دوی ترمنځ توپیر درته ښایم څومره ارنینګ یې کړی دی یوازې تاسو د ځان سره فرض کړئ مثلا که چېرته تاسو ټیکنیکل ویډیوز جوړې کړئ په هغې باندې اعلانات راځي هغه داسې برابره ویډیوګانې وي نسبتا هغه ویډیوګانو ته چې یا مثلا ترانې وي یا داسې نور شیونه وي هغه ویډیوګانې چې مثلا یو څوک نشي جذب کولی هغه ویډیوګانې دومره ارنینګ نه درکوي لکه څنګه چې تاسو ته ټیکنیکل ویډیوګانې یا داسې ویډیوګانې چې خلک را جذب کوي مهمې وي چې خلک یې باید وګوري هغه یې درکوي یعنې هغې باندې اعلانات راځي که نه اعلانات خو په ټولو باندې راځي چې یو ځل مونیټایز شو خو لکه ځینې داسې ویډیوګانې وي چې په هغوی باندې دومره اعلانات نه راځي لکه کومو ویډیوګانو کې چې یو څه اکشنز ترسره شوی وي لکه ښودنه شوي وي په هغه ویډیوګانو باندې بیا زیاتې پیسې درکوي او د ټیکنیکل په پرتله یو ښه مثال یې بل درکړم لکه د هغه خلک چې ټور کوي په افغانستان کې که نه سفرونه کوي یو بل ځای ته ټریپس کوي هغوی له دې هم زیات ارنینګ کوي ځکه په ویډیوګانو کې بېلابېل ځایونه ښیي اکشنز کوي که نه ځانونه پکې راولي هغه ویډیوګانې ستاسو فیس پکې راځي یعنې ستاسو مخ پکې راځي ستاسو اکټیویټیز پکې راځي نو هغه ویډیوګانې تاسو ته ارنینګ زیات درکوي یعنې یوټیوب هغه ویډیوګانې زیاتې راخلي هغوی باندې زیات اعلانات شوي په کومو ویډیوګانو کې چې یو کس کوم عمل ترسره کړی وي نو په څنګ د دې لکه شارټس ویډیوګانې دي شارټس ویډیوګانې که ډېر ویوز واخلیم تاسو یې ګورئ کمه ګټه یې وي که نه دومره ګټه نه لري لکه څنګه چې د لانګ ویډیوګانې لري نو په دې خاطر تاسو باید لانګ ویډیوګانې اپلوډ کړئ په لانګ ویډیوګانو کې بیا هم
لکه دغه 2 دقیقې 3 دقیقې ویډیوګانو باندې بیا دومره اعلانات نه راځي لکه په 20 دقیقو یا 15 دقیقو یا 10 دقیقو نه پورته چې څومره ویډیو جوړي په هغه ویډیو باندې راځي. ان تر دې چې تاسو به زیاتره هندوان لیدلی وي لکه هغوی یو نیم ساعت 2 ساعته ویډیوګانې هم جوړوي ځکه چې هغوی په ویډیوګانو باندې اعلانات راځي، هغوی د اعلاناتو څخه زیاته ګټه کوي، لانګ اعلانات وي. نو بیا د دې سره په څنګ کې یو مهمه خبره دا ده چې تاسو ویډیوګانې باید خلک وګوري. یعنې لکه تا یوه ویډیو اپلوډ کړه، هغه یو څوک یوازې کلیک کړي، لایک ورکړي یا ورنه کړي، بس ترې وځي. نو په دې سره یوټیوب ستاسو ویډیوګانې نه ریکومنډ کوي، یعنې نورو خلکو ته یې نه پیشنهاد کوي، فار یو فیډ ته نه ځي. که چېرته یو کس راغی ستا په ویډیو باندې کلیک وکړ او کلیک سره څنګ کې ستا ویډیو لایک کړه یا کمنټ وکړ او همداشان ستا ویډیو یې فول واچ کړه، یعنې ټوله یې وکتله، په دې سره تاسو ته یوټیوب زیات ارننګ درکوي او ستاسو همدغه ویډیو نورو خلکو ته ریکمنډ کوي. یعنې یوټیوب په دې باندې پوهېږي چې دغه ویډیو مهمه ده چې دغه کس وکتله، باید نورو ته هم ریکمنډ شي. کله چې نورو ته لاړه، فار یو پیج ته لاړه، هغه سره تاسو ډېر ویوز اخلئ، ګټه مو زیاته کېږي. همداشان ټول فعالیت چې تاسو کوئ هغه په ډېر ښه بڼه ترسره کېږي. یعنې تاسو هره ویډیو چې پوسټ کوئ زیات ویوز به درته راځي ځکه ستاسو ویډیوګانې خپله یوټیوب ریکمنډ کوي نورو خلکو ته. اوس راځم تاسو ته ښایم چې زما یوه عادي ویډیو ټیکنیکل ویډیو ده که نه، ما مخکې د چینل نه ترانې اپلوډ کولې. د هغې په څنګ کې کله چې یوه ترانه مخکې لاړه، ما چینل ته اپلای وکړ چې کله مونیټایز شو ما ټیکنیکل برخې ته راواړوه. نو زه اوس دلته راځم وګورئ اسټیمیټ ته چې کله راغلم، زه تاسو ته د یوې ترانې ارننګ کوم چې څومره ویوز یې اخیستي او څومره ګټه یې راکړې ده. ښه که تاسو ته زه دلته راشم دغه تاسو ته وښیم، لکه دغه ترانه ده، دلته کلیک کوم، وګورئ 1,42,000 ویوز یې اخیستي، 1,42,000 ویوز، چې دا ډېر غټ تعداد دی د ویوزو. او په دې سره که څنګه زه تاسو ته وښیم د دې واچ ټایم 3,800 ساعته واچ ټایم ماته راغلی دی، په څنګ کې 1,400 سبسکرایبرز ماته پرې راغلی دي او ګټه یې څومره ده خبر یې 1.9، یعنې $1 ګټی دی، $1 1.09، چې بیخي دا بیخي کمه اندازه ګټه ده که نه. که چېرته حساب کړو په دومره ویوزو کې $1 دا ګورئ په ویوز په ویډیو باندې مثلا هغه کوي، خپل ځان تکیه کوي دغه اعلانات. وګورئ دلته په دې ویډیو کې کوم اکشن نه دی ترسره شوی، یوازې یو نعت ویل شوی دی، یو تصویر دی، ځکه یې دومره کمه ګټه راکړې ده. او بل دا چې RPM پورې خبره ده، یعنې لکه د خارجي مملکاتو نه که ویډیو وکتل شي تا ته زیاته ګټه درکوي، او که دلته چېرته ستا ویډیوګانې په افغانستان کې وکتل شي کمه ګټه درکوي. خو بیا هم که چېرته دې سره درته پرتله کړم، لکه په 1,42,000 کې $1، تاسو خپله په دې باندې فکر وکړئ. مثلا زه دلته اکتوبر میاشتې ته راځم، دلته بېخېږم ارننګ ته راځم او اکتوبر میاشتې ته راځم. ښه تاسو دلته وګورئ اسټیمیټ ریونیو ته راځم، دلته اوس راځم اکتوبر میاشت ته. کله چې دلته راغلم تاسو د پاس ویډیوګانې وګورئ، هماغه ویډیو چې تاسو ته مې وښودله که نه په اکتوبر میاشت کې، زه تاسو ته یوازې دلته یادوري کوم که نه، 0.95 ګټه راغلی ده، 0.95. او په څنګ کې که ورسره وګورم هغه بله ترانه ده، هغې ته راغلی ده 0.29 که نه، چې دا کم تعداد دی. خو پاس یو لومړی یو وخت تاسو وکتله چې تقریبا 1,42,000 ویوز یې اخیستي وو، چې زیات ویوز وو. هغې سره په څنګ کې که لاندې وګورئ 3مه ویډیو وګورئ، څنګه په فیسبوک کې کرکټ میچ لایو کړو. دا هغه ما چې کله راواړوه دا ما اپلوډ کړه، کله مې چې دا اپلوډ کړه 0.12 سنټ ډالر ور باندې راغلل. د دې ویوز درته ښیم چې څومره په کمو ویوزو باندې راغلي. وګورئ 102 ویوز دي، چې کم تعداد ویوز دی، په کم تعداد ویوزو باندې تقریبا که تاسو فکر وکړئ 102 او 0.12 که پاس سره پرتله کړو د پاس ترانې سره، نو بیخي په کم تعداد باندې زیاتې پیسې راغلي دي. نو که چېرته تاسو هم یوټیوب ته ویډیوګانې جوړوئ، نو داسې ویډیو مه جوړوئ چې مثلا راشئ یوازې سکرین ته ویډیو جوړه کړئ، بس زه خلاصه شوه لاړ شئ. راشئ یوه کمره پیدا کړئ، کار ور باندې وکړئ، هغې وروسته خپل ویډیوګانې ریکارډ کړئ، هر ډول چې وي خپل ویډیوګانې مو چې کله ریکارډ کړئ د نورو ویډیوګانو په پرتله تاسو خپل ویډیوګانې ډېره ګټه تاسو ته درکوي. او ځینې ملګري دي دا د سندرو په چینلونو باندې کار کوي، په دې باندې ځان مه ستړی کوئ، ځکه اکثریت دغه چینلونه یو خو ګناه دی او بل داس ده چې دومره ګټه نه درکوي. هغې په ځای کې خپله یو برخه باندې کار وکړئ، په هغې سره به تاسو زیاته ګټه هم ترلاسه کړئ. او خاص خبره دا ده چې ما تاسو ته دلته توپیر هم وښودل چې په 1,42,000 باندې تقریبا $1 ګټه او په 102 باندې 0.12. که چېرته هغه ویډیو 1,42,000 ویوز اخیستي وای، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دې ګټه به ان تر دې چې تر 6,000 یا 5,000 تر 4,000 دا په اوسط ډول به دا ګټه وای.
تقریبا دا چې حساب کې که بیا هم دومره هم نه وای تقریبا دغه 150 یا 200 ته خو یې رسوله د سل نه نیولې تر $6,000 پورې په 100,000 نه بره ویوز باندې دغه پیسې ورکوي یوټیوب. دا یو اصول دی خو هغه په RPM پورې تړاو لري، هغه دغه سره ارتباط لري. نو اخر کې مې بیا هم یادوري دا ده که چېرته تاسو داسې یوټیوب چینل جوړولو غواړئ یوټیوب نه پیسې وګټئ، تاسو باید لومړی دا پلان ورته جوړ کړئ چې مثلا څنګه زه باید یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کړم، په کوم ډول ویډیو باید زه ریکارډ کړم او کوم اکشنونه باید زه ترسره کړم چې په دې سره یوټیوب ماته ښې پیسې راکړي. نو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره موږ در سره سبسکرایب کړئ او همداشان زموږ ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او په اخر کې یادوري کوله زموږ دغه ویډیو در سره لایک کړئ تر څو نورې داسې خوندورې ویډیوګانې درته راوړو. تر بلې ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان ښې شپې، ښه وختونه.